د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه به چې په سرخط کې لیکلي د نن موضوع ده، دا د ایران او اسرائیلو جګړه او بیا د اسحاق ډار ځکه هغه منافقت چې هغه به بیا وروسته پرې زه خبرې کوم. نو ملګرو دغه پرون ما ویلي و چې لکه اسرائیل چې دی هغې خو لکه دغه دیو ته وایي هغه د اتمي سلاح د نه جوړولو یو تړون یې هغې نه دی لاسلیک کړی. نو ځینې خلک فکر کوي لکه چې دوی دغه لري اتمي سلاح لري، خو بیا زیات خلک داسې وایي چې نه اتمي سلاح نه لري. نو د هغې په اړه باندې به سره زه خپل نظر نن شریکوم، خو زه به دغه د اسرائیلو اتمي وسلې لنډ تحلیل د منځني ختیځ امنیت او نړیوالې اندېښنې، نو په دې باندې به دغه کوو. ګوره عمومي معلومات، اسرائیل په رسمي ډول نه مني چې اتمي وسلې لري، خو څېړنې او استخبارات راپورونه ښیي چې دوی یو پیاوړی اټومي پروګرام لري. د وسلو شمیر اټکل شوی شمیر یې 80 نه واخله تر 90 اټومي سرګلولي. ځینې سرچینې دا شمیر تر 200 پورې ګڼي. دا شمیر د سیمې نورو هیوادونو سره ډیر توپیر لري. ځکه دا پرون ما ویل چې ځکه دغه اټومي سلاح خپل اسرائیل لري، خو په ایران ته وایي چې تاسې مه جوړوئ، او دغه نور کوم هیوادونه چې دي لکه امریکا، چین، پاکستان، هند یا انګلند، فرانسه، دویم چې د اتمي سلاح لري خپل خو لري، خاص کر د غربي هیوادونه چین او روس او دغه امریکا او دغه دوی چې سره نور دي فرانسه او انګلند، دوی خو دا خپل لري، خو همیشه د دوی دا کوښښ کوي چې دا قوت همیشه د دوی په لاس کې. نو دوی دا کوښښ کوي چې بل څوک جوړوي هغه ته نه پرېږدي، ځکه چې بیا د دوی هغه چې دا کوم قوت ورسره دی په نړیوال سطح باندې دوی هغه کوم قوت لري او خپل د فیصلې یا پریکړې په نورو هیوادونو باندې په زور باندې منلی شي، او هغوی د هغوی د وطن هیوادونو هغه کوم وسایل چې دي دا بیا په اسانه باندې ترې وړلی شي، او چې کوم هیواد وغواړي او خبره د دوی نه مني او د دوی مطابق فیصلې نه کوي، بیا په هغې باندې په اسانۍ باندې حملې هم شي کولی، لکه څنګه چې تاسو د څو لسیزو راهیسې وینئ چې امریکا په هر هیواد باندې حمله کوي، که څوک ورسره هغه خبرې نه مني په هغې حمله کې به بهانه ورته جوړه کړي، بیا هغه دغه کوي. ما سره اساس هم راغلی، خو زه به دغه زر خلاص کړم بیا به اساس هم راواخلم. نو ځینې سرچینې دا شمېر تر 200 پورې ګڼي. دا شمېر د سیمې د نورو هیوادونو سره ډېر توپیر لري. نو لکه ځکه په منځني ختیځ لکه نور عربي هیوادونه هغوی هېڅ د اتمي سلاح نه لري، او همیشه لکه څه چې اسرائیل غواړي ما شانته کوي. که موږ تاسو وګورو فلسطین باندې دوی همیشه حملې کوي، غزه یې څومره خرابه کړله، او نړیوال هم ورته ګوري، ځکه قوت داسې یو شی دی، قوت ټکنالوژي او علم، که هر څومره د یو هیواد نفوذ زیات وي، خو چې هغه هلته پوهه نه وي، علم نه وي، او هغې نظامي قوت او خپل اقتصادي قوت نه وي برابر کړی، هغه به د هېڅ هم نه وي. که موږ وګورو که د نفوس په لحاظ باندې موږ وګورو، نو ایران چې دی د دې نفوس 90 میلیونه دی، او تقریبا 90 میلیونه، او دغه چې دی که اسرائیل موږ وګورو د هغوی نفوس تقریبا 9 میلیونه دی، دغه مګر دغه 9 میلیونو سره ټکنالوژي هم ده، او شاته خپله بیا امریکا هم ولاړه ده، هغه ورسره هر رقم مرسته کوي، که هغه نظامي که اقتصادي. دغه اروپایي هیوادونه ماسې په ځینې وخت کې خو ځکه دې په خاطر باندې چې د خپل ولس، ځکه د اسرائیلو سره چې کوم هغې مخالفتونه لري ولس یې، د هغې په خاطر باندې ځینې وخت کې یو خبره کوي، لکه د اسرائیلو په ضد باندې، خو په عمل کې ټول همدغه یو خلک دي، یو هغې سره ولاړ دي. بیا زه وروسته د پاکستان په هکله هم خبرې کوم چې هغه څه مسله ده. ډیمونیا په نوم باندې اټومي تاسیسات لري، د تولید ځای. نو دا ډیمونیا چې ده دلته دوی دغه اټومي تاسیسات دي یا بټۍ ګانې دي چې هلته دوی د اټومي سلاح جوړوي. موقعیت یې د نیګیف دښته ده چې هلته د اسرائیل دا سلاح جوړوي. یوه پټه او خوندي اټومي فابریکه همدغه ته جوړه شوې ده، د ما چې پاس ورله نوم لیکلی دی. نو بیا دې کې د وسلو انتقال لارې، نو دا به څنګه یو هیواد بیا په دې کومې اټومي سلاحګانې چې لري دا بیا څنګه استعمالوي، یو څه رقم بیا هغه هیواد پرې ولي. نو دا د هوایي ځواک له لارې
لکه څنګه چې اوس دوی هوایي ځواک په نسبت د ایران ډېر قوي دی او ایران باندې همیشه دوی هوایي بریدونه کوي. دا څو ورځې کېږي، همیشه نه زما مراد هم دا څو ورځې چې دوی شروع کړې ده، د دوی نه دا لکه دوی د الوتکې د لارې اکثره حملې کوي یا بریدونه کوي، مګر ایران به دا توانایي نه لري چې خپلې تیاري ولیږي او اسرائیل په بمبار کې. نو هغوی بیا دغه بلاستیک میزایل چې دي یا د لرې واټن توغندي چې دي به ایران دغه استعمالوي. بل د دوی یو خو هوایي شو، لکه اسرائیل چې استعمالوي بلې بلاستیک توغندي دي، نو دا د دوی نه هم کار اخلي او ابدوزونه لري د سمندر له لارې هم کولی شي د خپل اتومي سلاح دوی استعمال کړي. لکه اسرائیل کله وغواړي په کوم هېواد خلاف باندې، نو دغه شي کولی. پالیسي او نړیوال غبرګون لکه اوس دا مبهم دی، لکه د نړیوالو دا پالیسي چې ده دا لکه د اسرائیلو په مقابل کې همیشه داسې غلې پاتې کېږي. اسرائیل د NPT کنه لکه نان پروفیلیشنز ټریټي چې ورته وایي چې هغه د اتومي سلاح به نه خپروي، د دې غړی نه دی. نو لکه دوی هغه غړیتوب نه لري په هغې کې، لکه داسې لاسلیک دوی نه دی کړی چې موږ به دا سلاح نه جوړوو لکه اتومي سلاح. نو هغه دی لکه هغه اوسه پورې هغه نه دی امضا کړی. عربي او اسلامي هېوادونه یې سخت مخالفت کوي هم کوي، هغه چې هغه څه کوي هغه بیا د هغې هم کوي که نه. نړیواله ټولنه د شفافیت غوښتنه کوي، خو هسې په خولې کوي. قوي هېوادونه ورته څه نه وایي او هغه نور چې کمزوري هېوادونه چې دي هغه د هغې هېڅ په دغه کې نه راځي، شمېر کې نه راځي. پایله اسرائیل د منځني ختیځ یوازینی اتومي ځواک دی. دا وضعیت د سیمې امنیت ته ستر ګواښ ګڼل کېږي. نړیوال فشار د شفافیت لپاره دوام لري، خو څه خاصه معنا نه لري. که زه اساس یې براخلم بیا زه د اسحاق ډار ما سره ویدوم، دا خو خیر هغه ویدو چې دلته راواخلم بیا د نیټ ځای په کېږي بیا ما صحیح نه ښکاره کوي، نو زه دې په خاطر باندې هغه ویدو نه ښکاره کوم، خو زه به پرې خپله خبرې وکړم ځکه یوه مسله وه. زه به اساس یې دلته ځان سره راواخلم بیا به وروسته دغه وکړو، زه به پرې خبرې وکړم. اسحاق ډار ځکه هغه نن ډېر ځای ډار شوی او منافقت یې مخودو. 2 ورځې مخکې که 1 ورځې مخکې لکه داسې یوه ویدو راغلی وه چې د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف هغې به ویلي که چېرته په دغه باندې په ایران باندې دوی اتومي حمله وکړي اسرائیل، نو بیا به پاکستان چې دی هغه به ورته همدغه ځواب د خپل طرفه ورکوي او دوی به اسرائیل په اتومي سلاح باندې ولي. نو بیا هغه نن اسحاق ډار هغه ویله چې دا زمونږ دغه ویدو چې ده لکه دا خو په سوشل میډیا کې ډېره زیاته خپرېږي او مختلفو خلک یې دغه کوي. زه پوهېږم زما ویدو ولاړه ده ملګری، خو زه خبرې به کوو ځکه غږ به مې درځي، خو ویدو مې دغه ده دا څو ورځې کېږي دلته نیټ لږ شانته ضعیفه دی، نو غږ مې درځي خو دغه دا ویدو چې ده صحیح نه درځي. نو بیا هغه اسحاق ډار ویله چې هغه نن تر انګلنډه پورې هغه مسله رسېدلې ده او انګلنډ کې هم چې دي خلک لکه هغې ته هم دا رسېدلې وه، نو دې په خاطر باندې هغه نن راغی او د تلویزیون د لارې بېرته دا پیغام خلکو ته لکه رسوو او دا ویله چې موږ هېڅ قسم دا خبره نه ده کړې او موږ هېڅکله دا اتومي سلاح چې ده د کوم بل هېواد په خلاف باندې نه استعمالوو، دا صرف د پاکستان د حدودو څخه به دفاع کوي. خو خاص کر هغه ګلخانان چې کله کله دا خبره ډېره زیاته کوي چې دا اټام اسلامیک بم دی یا داسې یو شی ورته وایي که نه چې دا به د اسلام قلعه ده او دا به د اسلامي هېوادونو نه دفاع کوي او دا بم چې دی دا د اسلامي نړۍ دپاره ساتلی، دا ټول دروغ دي. لکه دوی همیشه خپله سراګانې صرف د پښتنو او بلوڅانو یا بنګالیانو په ضد استعمال کړي دي. دوی سره هېڅکله کوم د کفري هېواد په مقابل کې نه ده استعمال شوی. خو هسې ایران ته ځینې وخت کې دا خبرې کوي، ایران سره هم په منافقت باندې روان دي ځکه چې دغه د ایران چې دی هغه داسې وسایل نه لري چې لکه هوایي ځواک یې دومره قوي نه دی چې خپله د دې نه تیارې پاڅېږي او لاړ شي اسرائیل بمباري کړي. مسله داسې ده دوی چې څومره بلیسټیک میزایل لري که هغه هر څومره او چې هره ورځ دا 200 په اسرائیلو باندې ولي، نو د 200 دا تقریبا 10 ورځې بعد که 2000 ورسره نو 10 ورځې بعد به د دوی دا بلیسټیک میزایل دا ختمیږي چې کله دا بلیسټیک میزایل د دوی ختم شول او که نور هېوادونه لکه چین یا روسیه او دغه نور هېوادونه د دوی سره مرسته ونه کړي د ایران سره، نو بیا دا مشکل بیا دا دی ځکه چې دوی بېرته داسې قوي ځواک نه لري هوایي چې یا خو لاړ شي اسرائیل پرې ولي او یا د اسرائیلو کوم هغه تیارې چې راځي او په دغه ایران باندې بمونه غورځوي، بیا د هغې دا مخنیوی نه شي کولی. نن هم د دوی دغه اسرائیلو ډېرې تیارې راغلې وې او د ایران د مختلف ځایونه بمبار کړل ځکه یو هلته یوه
حتی هغه د تلویزیون کې لایف پروګرام او ژوندۍ بڼه باندې خپرېدو هغه تیاری چې کله د اسرائیل راغلی هغه ځای کې چې بمبار وکړو یوه ښځه ویانده وه بیچاره بې زر پاڅېدله دغه نه ووتله د کوټې نه ووتله کوم یو کې چې نشریات کېدل نو اوس چې دی ورو ورو دغه چې دی د اسرائیل نو د هغې د حملې به زیاتېږي نو پکار دا ده چې یا خو دغه اسلامي ملکونه داسې یو طریقه جوړه کړي چې دغه سوله وکړي د ایران او د اسرائیل په منځ کې او په اسرائیل باندې فشار راوړي چې سولې ته حاضر شي او که داسې نه نو دغه مشکلات وروسته ایران ته ډېر زیات پیښېدلی شي ځکه چې هاخوا خو اسرائیلو سره خو ډېرې مرستې کېږي د اسلحې په لحاظ باندې کومې سراګانې چې دي او تجهیزات چې دي هغه خو د امریکې نه مرته به راځي او د اروپایي هېوادونو نه به هم راځي نو د هغې وسایل به زر نه ختمېږي مګر د ایران وسایل چې دي هغه څه چې جوړ کړي دي که دا داسې دا جنګ 10 ورځې نور دوام وکړو نو بیا به د دوی هغه چې دا کوم بلستیک میزایل ځي او اسرائیل ولي بیا به ورسره دا نه چې اسرائیل په نښه کې یا دوی هلته کوم ځایونه وولي نو بیا به اسرائیل نور هم زړه ورېږي او زړورتیا به یې زیاتېږي راځي به او ایران به نور هم خرابوي خو موږ نه پوهېږو چې اوس ځینې خلک داسې وایي چې دوی تقریبا 2000 داسې میزایل نور هم لري چې اسرائیل وولي خو مګر ځینې بیا 3000 وایي خو هغه اصلي معلومات خو به صرف خپله ایرانیانو سره وي خو هغه هم دا دی ځکه چې اسرائیلو یو قسم هغه بمونه چې دي چې برمه کوي که نه هغه برمې والا بمونې اسرائیلو ته راتکارې ورکړله چې هغه دوی وایي که چېرته د دوی کوم تجهیزات چې د اتومي سلاګانې جوړوي هغه د ځمکې لاندې یا کوم د بلیسټیک میزایل د ځمکو د لاندې نو بیا هغه داسې چې هغه به هغه میزایل چې دي هغه بیا د ځمکې لاندې ځي بیا وروسته چوي اول هلته برمه کوي لاندې ځي بیا لاندې چوي نو بیا هغه بیا ډېره خرابېګانې کوي نو کوم د دوی هغه کوم سمڅې یا غارونه چې جوړ کړي او هلته پکې خپل میزایل او دغه ځینې سلاګانې جوړوي نو کېدلی شي هغه هم د خطر لاندې دي نو او دغه نور اسلامي ملکونه هم هغه خو لکه خپله څنګه چې به ایران لکه په عراق باندې به حمله وشوله یا په افغانستان باندې نو دوی به غلي پاتې وو لکه خپله هېڅ قسم غږ یې نه پورته کوو په هغه وخت کې که دوی د عراق نه ملاتړ کړی وی نو اوس به امریکایان دغه ځایونو ته نه راتلی او همداسې پاکستان هم داسې دی هسې په خوله خو وایي چې موږ د ایران سره یې مګر د ایران سره نه دي په حقیقت کې هېڅ قسم دغه نه کوي ځکه هغې ته چې امریکا څه وایي او څه ډالر له ورکوي هماغه طرف ته هغې خپله پالیسي مخکې وړي یا چین ورته څه وایي نو هغه به پر مخ باندې که چین ورته چېرته ویلی چې ودرېږئ د دغه سره کلک ودرېږئ د ایرانیانو سره بیا ورسره ودرېږي خو چین زه داسې نه پوهېږم که هغه هم دغه کې یو بل دا کار دی که چېرته د دوی دغه ځای نه کومې ایران په پیسو باندې د پاکستان نه میزایل هم اخلي خو په دغه دوی بیا ګوري که نه امریکا یې ګوري ځکه دا کوم وخت کې چې دوی اکمالات کوي او ایران ته یې رېږدي نو هغه به بیا ایني نو بیا دغه د امریکا د ډار هم دوی هېڅ هم داسې یو کار نه کوي چې امریکا د ځانه ناراضه کړي او هغې دوی ته یو خطر جوړ کړي خو زه یو دغه خو یوه خبره کړې ده اسرائیلو که موږ ایران کې کامیابه شو نو دویم نوبت چې دی هغه د پاکستان دی دا یوه نیمه خبره هم چې کوي هغه هم د دې په خاطر باندې کوي چې دغې خو دوی په دې باندې ډاډه دي ځکه دوی سرحد چې دی د دغه سره لګېدلی دی د پاکستان د چین سره او چین چې لکه تېر ځل چې دوی د هند سره جګړه هم کلک ملاتړ یې وکړو هغه چین د دې نه ځکه هم کلک ملاتړ کوي ځکه چې هغه د هند سره د چین ورانه ده او د هغې سره په دغه خپلو ځمکو باندې لکه د چین ځینې ځمکو باندې دعوې لري چې هغه وایي هند نیولي او هند داسې وایي چې چین زموږ د ځمکې نیولي دي نو د هغوی هغه اړیکې چې دي هغه همیشه خړي یو بل سره هغه هم همیشه په جګړه کې نو ځکه چین چې دی کلک ملاتړ د پاکستان نه کوي که اته ځینې داسې سلاګانې هغه ورته په ډېر ارزانه بیا باندې ورکوي هغه دې په خاطر ورکوي چې نه د هند په مقابل کې دا ودرېږي او هغې سره جګړه وکړي چې د هند اقتصاد د چین نه چېرته قوي نه شي نو ځکه دا ټول هېوادونه چې دي دا په خپل رقم باندې لکه هغه چې کوم سیاست جوړوي د خپلو موخو یا د خپلو اقتصادي ګټو په نظر کې نیسي بیا هغه شان جوړوي مګر موږ افغانان باید څه وکړو افغانان باید داسې څه وکړي چې دغلته لکه دوی علم عام کړي او علم هغه علم چې دغه عصري علومي او خاص کر لکه دغه کوم ساینسي علوم چې دي ټکنالوژي چې کومه ده دا باید عام شي که افغانان چې دغه علم ونه کړي نو همیشه به لکه هر هېواد به بیا په افغانستان باندې یرغل کوي او بیا به افغانان لکه څو لسیزې چې د هر یو هېواد سره په جګړه باندې اخته وي نو همیشه به بیا په همدغه جګړو کې دغه افغانان اخته وي او هېڅ به هم نشي کولی لکه اوس هم کله کله پاکستان په افغانستان باندې تیرې کوي یا هوایي کله چې بمباري کوي نو موږ خو څه نه لرو چې هغه تیاري ولو وولو هسې موږ وایو چې ولې طالبان جواب نه ورکوي یا پخوا تېر حکومت به موږ ویل چې ولې ځواب نه ورکوي نو ځواب په څه شي باندې ورکوي ځواب دپاره خو هماغه ټکنالوژي پکار ده ته چې یوه تیاره راځي خو تا سره باید یو څه چې تی وولې
نو چې تاسو سره یو څه نه وي نو ته بیا هغه په څه باندې وولې که د ځمکې جګړه شي نو هغه خو بیا لکه بیا یو څه امکانات لري خو هغه هم دومره سره خو اوس هم افغانستان نه لري. نو پکار دا ده چې دغه طرف ته ډیر زیات دغه هر نظام چې باید دې ته ډیر متوجه اوسېږي. لومړی خو دغه د زده کړو دپاره لاره هواره کړي چې زده کړې زیاتې شي، هغې سره اقتصاد قوي کېږي ځکه په هره چوکۍ باندې یا په هر وزارت کې چې پوهه خلک وي نو هغه بیا د اقتصاد دپاره سمې لارې چارې برابروي چې اقتصاد قوي کېږي. نو بیا نور چې کله د حکومت سره بودیجه قوي کېږي نو بیا هغې کولی شي نوي اصلي هم پې واخلي، خپل په هېواد کې هم جوړه کړي. خو چې اقتصاد کمزوری بیا خو هېڅ هم نه کېږي. نو چې تا سره په دغه کې یو هېواد بودیجه ونه لري نو هغه به یو شی چې اخلي هغې ته خپله د پیسو اړتیا به چې د پیسو اړتیا چې تا سره پیسې نه وي نو ته به پرې څه شی واخلې. لکه دا موږ خپله لکه سړی د کور دپاره فکر وکړي، ځینې وخت کې چې سړی غواړي یو څه واخلي خو چې پیسې ورسره نه وي نشي اخیستلی. نو دغه شی چې دی دې دپاره قوي دغه نیول پکار تصمیمونه چې لکه یو هېواد چې هغه کوم حکومتونه دي چې هغه د خپل نظام باید څنګه پر مخ باندې بوځي، هغې دپاره باید ډېر پوهان پکارېږي او هغې دپاره زده کړه ډېره مهمه ده. نو الله دې وکړي چې دغه د زده کړو دپاره د هر نظام چې په افغانستان کې راځي باید لومړنی کار هغې ته وکړي، که اوسنی نظام وکړي یا په راتلونکي کې نور راځي باید همدغې دپاره کار وکړي. نو نن زموږ موضوع چې هغه دغه د پاکستان د منافقت دی چې د همیشه د ګاونډي هېوادونو سره کړی، اوس د ایران سره کوي. باید ایران هم په دې پوه شي او ایران چې دی هغې خپله منافقت کړی د خپل ګاونډیانو سره، د افغانستان سره هم کړی دی. خو موږ داسې ویو چې دغه اوسنۍ جګړه چې ده په دې کې نو موږ ویو چې دې کې د انسانیت دپاره دغه د بربادي ده. نو دې په خاطر باندې باید داسې یو څه وشي چې لکه څنګه چې موږ په افغانانو باندې خپل خفه کېږو چې زموږ عام ولس ته تکلیف ونه رسېږي او زموږ هېواد خراب نه شي، داسې موږ د نورو دپاره هم دا شی نه غواړو. خو باید داسې پالیسیګانې هغه د وخت نظامونه هم جوړ کړي چې بل ته هم پکې ضرر نه وي. نو دغه ایران همیشه داسې په دغه شاوخوا ګاونډي هېوادونو کې به داسې خپل پراکسي هغه خپلې ډلې به داسې تربیه کولې چې هغه نور هېوادونو ته به تاوان رسو، زیان به ورته رسو او بیا به ورسره کلک ودرېدل هم.